بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خویندو او ورونو، په دې هېواد کې دننه او بهر کې ټول افغانان سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې درته وړاندې کوم. کال نوی کېږي، اما موږ غمونه ته د پایلې لاره لا نه ده برابره سوې. موږ یو دوه لارې کې یو، یا به د پخوا 40 کالونو غلط تصامیم او تګلارې تکراروو، او که هغه لارې باندې روان سو، له یوې خوا نه به په 21مې پېړۍ کې د بشري مرستو مستعمره ګرځو، او بل به خدای ناکړه ناخواسته د نورو د پردیو بیا د جنگ میدان او یا د لوټ کولو د عامه داراییو له نورو لخوا شهیدان وسو. بله لاره سته، هغه د اسلام د مبین دین، د ملي وحدت، د تلپاتې سولې، د اقتصادي خوځښت، د مشروعیت چې ملي مشروعیت، منطقوي مشروعیت او بین‌المللي مشروعیت پکې تګلاره ده. نو ضروره ده چې موږ یو ملي بحث خپل منځ کې پیل کو او نتیجې ته ورسیږو. که یو بل ونه منو او افغانستان د ټولو کور ونه ګڼو او هر افغان ته د دې حق ورنکو چې خپل افغانیت، خپل غرور، خپل اسلامیت او خپله ژمنه ثابته کړي، فرصت به هم له لاسه ورکړي. د یو بل په منلو کې نن موږ ټول ټولېدی سو، او د خدای له برکته فیزیکی شتمنۍ او هم پانګې او هم خاصتا انساني ظرفیتونه لرو چې د هغه لار نه کولی سو چې له لوږې، له مجبوریت، له بېوزلي نه ووځو. یو ملي بحث اجندا غواړي. د دې دپاره موږ باید هم له تاریخ نه عبرت واخلو او هم په دې پوه سو چې موږ فطرتا آزاد پیدا سوي یو، او یو بل ته له احترام سره ګټو سترګو لیدلو سره کولی سو چې د تاریخ په سختو شیبو کې یووالي ته راسو. نو د دې اجنډا دپاره ما وړاندیز دا ده چې کم له کمه دا اووه عنوانو باندې فکر وکړو، نتیجې ته ورسیږو، او باورمند یم چې ټول نور خویندې او ورونه نظریات لري. خاصتا خویندې نن ډېر سخت وضعیت کې دي، ځکه د کورنۍ د مدیرانو په حیث باندې نن دوی دا فیصله باید کوي چې کوم ماشومې ډوډۍ وخوري او کومې وږی پاتې سي. دا زموږ افغاني غرور او ملي شعور سره مناسبه نه ده. نو ځکه لومړی پکار ده چې وضعیت تشریح کړو، په څه رقم خوږ سوي یو، کوم اقشارو څه دمه لیدلې، لومړی
توبونه څه دي او په څه طریقه هغه مرستې چې راځي په شفافه او مؤثره توګه مدیریت شي. دوم، موږ باید په دې ډاډه اوسو چې اوس چې اروپا کې اور بل سوی، لومړیتوبونه د نړۍ به هلته تمرکز لري او موږ باید خپل راتلونکي ډوډۍ، امکانات، ژوند خپله برابر کړو. دلته دا اووه کاله ثابته کړله چې له اوبو نه نیولې تر موقعیت پورې موږ د ظرفیت لرو چې ځان ټول کړو. ستونزه په امنیت کې وه، د امنیت په موجودیت کې موږ زر خوځښت راوړی سو، اما ضرور ده چې هغه ټولې طرحې چې موجودې دي او نوي فکرونه چې سته د اوسني وضعیت په لیدلو سره ورباندې بیا غور وسي او زر حرکت راسي. میلیونها انسانانو ته انشاءالله تعالی به کار پیدا سي په شرط چې د اطمینان او اعتماد فضا جوړه سي. پانګوال باید په دې پوه سي چې برته ژوند، مال، فکر، عقل دینه محفوظ ده او خوندي دي او موږ بشري ظرفیت نه باید په دې توګه ګټه پورته سي چې کالي چې ګنډو د ځان قد و اندام دپاره یې جوړوو، نه دا چې باندنۍ طرحې و فکر ته قایلیږو. موږ کولی شو چې په خپل ظرفیت باندې خپل امکانات، مثال په توګه موږ صادرات چې 2 میلیاردو ته رسېدلي وو، انشاءالله تعالی په څو کالو کې څو چنده کېدی سي او دا خوځښت په کار ده چې ټول ورته ګټه ورسوي. یو بل منل لکه چې پښتو متل ده چې که ته وایې چې ته یې او زه وایم چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم، او که زه وایم چې ته یې او ته وایې چې زه یم، هم به ته یې هم به زه یم. دا یې دې فلسفې باندې په دې تېرو کالو کې عمل ونه کړ. یوه باعزته سوله د ټول ولس سوله ده. ټول ولسونه د افغانستان، ټول اقشار د افغانستان باید پکې برخه واخلي. تلپایه سوله نن موږ ضرورت. جګړه درېدلې، سوله نه ده راغلې او د جګړې اور بر کول آسانه کار ده او خدای ناکده که شروع سوه بې له طرحې نه بیا هغه باندې هغه اور باندې اوبه اچول سخت کار ده. نو ضروره ده او دلته خاصه ده، ضروره ده چې ما ترکیز او د ولس ترکیز په دې کې ده چې ولسونه کې سوله راسي، ټول یو بل ومنو، نه دا چې څو محدود اشخاصو ته د افغانستان واک ورکړو او هغوی خدای جل شانو د افغانستان چښتن ده او بیا ولس د افغانستان چښتن. دلته خاصه ده ټول هغه افغانان چې یو بل سره جنګېدلي دي په 40 کالو کې یا په 20 کالو کې یا 7 کالو کې هر دوره یې چې نیسي باید یو بل ومني. نن باید د هر افغان ژوند، عزت، ناموس او مال او فکر چې اسلامي اصول دي او ټول له احکامو کې ټولو امامانو منځ کې ورباندې اجماع شته خوندي سي او دا ضرور ده. په دې سولې باندې به موږ انشاءالله تعالی نتیجې ته ورسېږو. ملي مشروعیت اساس ده او ملي مشروعیت د زړونو د یو کولو او د فکرونو د یووالي او اتحاد و اتفاق نه راځي. ولس باید خپل راتلونکی نظام د یو واضح بحث او اجماع له لارې نه جوړه کړي، ځکه اجماع، ملي اجماع په واقعي توګه پکار ده چې افغانستان کې داسې یو نظام راسي چې تلپاتې وي
موږ ټول د خدای دربار ته ځو، اما افغانستان تلپاتې باید اوسي. او دلته ملي مسؤلیت ده چې دې باندې نتیجې ته ورسیږو او دا ټوله کو. بې د ملي مشروعیت نه منطقوي او بین‌المللي مشروعیت ترلاسه کول ګرانه ده. اما ملي مشروعیت سره په واضح نقشه د لارې موږ کولی شو چې منطقوي او بین‌المللي مشروعیت ترلاسه کړو او بیا یو سرلوړ افغانستان باندې نتیجې ته ورسیږو. او د دې دپاره اومه خبره مې دا ده چې نړۍ بدله سوې، ګاونډیو او منطقې سره همغږي او مشترک لوی اقتصادي پروژې عملي کول د راتلونکي لاره ده. د سیاسي نظر نه دا ضروره ده، لازمي ده چې موږ د افغانستان تلپاتې بېطرفي ترلاسه کړو او په دې اساس باندې د څو راتلونکو نسلونو فشار، زور او استعداد د افغانستان د هوسایۍ دپاره او آبادۍ دپاره په کار واچوو. جمعي عقل او ملي اراده د حل لاره ده. جمعي عقل ضرور ده، ځکه بیا د دې موضوع به نه وي چې دا یې موږ لومړیتوبونه نه دي یا په طریقه د حل باندې نتیجې ته نه رسیږو. هره افغانۍ چې موږ خپله ګټو 10 چنده ارزښت یې له یو صدقې نه یا له مرستې نه ډېرتره ده. نو لازمه ده چې په دې برخه کې ملي اراده ټینګه سي او موږ ملا دې ته وتړو چې افغانستان هوسا کوو، آبادوو یې، تلپاتې ثبات ته انشاءالله تعالی یې رسوو. حتما تاسې ټول نور نظریات بلرئ، اما دا یو ابتدایي نظر و. زه همیشه په دې ویاړ کوم چې تاسې خدمتګار یم او شپه ورځ فکر مې په دې کې ده چې څنګه خوځښت راوړو، مثبت ګامونه واخلو او باورمند یم چې دا نسلونه به دا کار ترسره کړي. خواهران برادران گرامی، اطفال و نوجوانان عزیز، سلام ها و تمنیات نیک خود را به تمام افغان ها در داخل و خارج کشور تقدیم میکنم و یاد بوده همه قربانی های رای آزادی را گرامی میداریم. ما در شرایط سخت شاهد سال نو هستیم. بر یک دوراهی قرار داریم. اگر اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و یکدیگر را نپذیریم و اتکا به حذف و انصار داشته باشیم، خدای نخواسته حادثات بد تکرار خواهد شد و شعله‌های جنگ دوباره شروع خواهد شد. رای بدیل، رای همدلی، وحدت واقعی، ملی، همپذیری، تمرکز بر تحول واضح اقتصادی بر زندگی و تأمین غرور و احترام انسانی هر افغان، خاصتا زنای قهرمان افغانان که امروز به تصامیم بسیار دشوار دچار هستند و باید تصمیم بگیرن کدام اولاد خود نان بدن یا نتن، و همچنین جوانایی که پشت کار میگن، غیره و غیره. مثال ها زیاد است. از این جهت رای واضح ایجاد یک اجماع ملی، یک گفتمان ملی است. یکی از نقاطی که باید مطرح شود است که اجندای اساسی این گفتمان ملی چی باشه و به چی شیوه مجازی و به چی ترکیب مجازی و حضوری اجرا شد. از
از جهتی که بس شروع شود حداقل 7 موضوع در قدم اول باید مورد تحلیل و تعمق ما قرار بگیره تا راه حل واضح و مشخص ایجاد کنه. اول، وضعیت بشری فعلی ضرورت به تحلیل داره و بهترین شیوه استفاده از خاطر ازی که افغانستان با مستعمره کمک‌های به بشر دوستانه بدل نشه و امکاناتی که میه اولویت‌ها و ضرورت‌ها را رفع کنه و به صورت اساسی و شفاف و واضح مدیریت شد. دوم، ما خوشبختانه سرمایه طبیعی، مالی و ظرفیت انسانی قوی داریم. بر استفاده از ضرورت به طرح اقتصادی که برای خود ما ساخته شده باشه داریم. نکته کلیدی اعتماد و اطمینان است و تعداد از اتکا بر خود است. من یقین دارم که با فکر جمعی و بحث سرتاسری و ایجاد فضای اطمینان ما میتونیم خود از این بحران بکشیم. نکته سوم، وحدت ملی و قبول اصل که افغانستان خانه مشترک هر افغان است. هیچ افغان از افغان دیگه کده برتر نیست، هیچ افغان از افغان دیگه کده کمتر نیست. با همپذیری هم دیگه ما میتونیم به صورت اساسی یک صلح واقعی را که صلح را بین اقشار و طایف‌های مختلف ملت باشه، خاصتا بین کسایی که با هم جنگیدن و امروز باید یک دیگر به حیث برادر و خواهر قبول کنن و بر خانه مشترک خود اقدام کنن. نکته ششم، مشروعیت ملی و بین‌المللی است. کسب قدرت آسان است اما تحکیم آن سخت است و حکومتداری قرن 21 به اساس رفع ضرورت‌هایی که مردم تعیین میکنن و به اساس ایجاد امکاناتی که مردم با هم با وجود میارن و توزیع عادلانه و انکشاف متوازن بین بخش‌های مختلف مردم افغانستان صورت میگیره. مشروعیت بر اساس سهم، حق و تعیین سرنوشت مردم از طرف خود مردم صورت میگیره. حسابدهی همه جانبه و قبول حقوق و واجب مشترک در پرتو دین مبین اسلام و شرایط ملی و اولویت‌های ملی ما یک اولویت خاص است. مشروعیت منطقوی و بین‌المللی بدون مشروعیت ملی امکان پذیر نیست و از جهت از اینکه ما مشروعیت منطقوی و بین‌المللی رو باید به دست بیاریم، باید یک طرح واضح مرحله وار داشته باشیم چون در یک شب صورت نمیگیره و شرایط بسیار واضح باشه که چطور مردم افغانستان صاحب سرنوشت خود میشن و با هم راه به وجود میاد. نکته هفتم، ثبات و رفاه ما وابسته به همکاری‌های منطقوی و ایجاد اجماع منطقوی و بین‌المللی سر بی‌طرفی دائمی افغانستان از یک طرف و ایجاد تقویت تحرک اقتصادی در افغانستان از طرف دیگه است. ما نمیخوایم که میدان جنگ قدرت‌های مختلف شویم. از این جهت باید چند نسل ما تمرکزش سر ایجاد زندگی آسوده و پر افتخار برای همه افغانا باشه و از طرف دیگر موقعیت ما، امکانات ما، منابع ما را به بهترین وضعیت به چهارراه آسیا و قلب متحرک ازی بدل کرده بود. معلوم دار هر خواهر و برادر، هر صاحب فکر
نظریات مشخص دارن. موضوعات را که ما پیشنهاد کردیم جزء یک اجندای بحث ملی باید قرار بگیره و حتما همه خواهر و برادران نقاط دیگر به اضافه میکنن به حیث یک فرد که خدمت به افغانستان همیشه هدف شعار خود قرار داده. فکر و ذهن من در خدمت است، اما عقل جمعی از عقل فردی که برتر است و این شیوه پیشنهادی است. ضرورت به ایجاد اجماع از این جهت است که تا همه با نتیجه نرسیم و هم اولویت ها و هم شیوه عملی کردن از دل و جان قبول نکنیم. این به امر و نهی و یا طرحهای بیرونی ساخته شده نمیده. تنها نقطه آخر میز که 7 سال آخر امید ثابت کرده باشه که ما میتونیم تغییر به وجود بیاریم و رای واضح از این تجارب، اما او تجارب باید مورد تحلیل سرتاسری ما قرار بگیره تا با شرایط نو انطباق داشته باشه. بازم سلام خدمت هم میگم و امید است که در این دورایی انتخاب که موجب رضای موجب خوشنودی خداوند جل شانه و مفاد ملت عظیم افغانستان شود انتخاب کنیم. زنده باد افغانستان، تلدیب افغانستان، یشستن افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. گران خویندو اورونو ګلالی ماشومانو او ښځلمیانو په دې هېواد کې دننه او بهر کې ټول افغانان سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې درته وړاندې کوم. کال نوی کېږي او موږ غمونه